وزارت مالیه برای مبارزه با فساد اداری، ایجاد شفافیت، سریع‌تر شدن مراحل اسناد گمرکی و به میان آوردن سهولت برای تجار معتقد به اصلاحات الکترونیکی می باشد. به سلسله اصلاحات گسترده، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه سیستم معافیت گمرکی را الکترونیکی نمود. من بعد ادارات مستحق معافیت گمرکی درخواست معافیت خویش را به وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد به صورت آنلاین پیشکش نموده و از این طریق به ادارات گمرکی بفرستند. د دې برېښنایي سیستم په پرانیستلو سره د وخت ضایع کېدو او بروکراسي څخه مخنیوی کیږي. د معافیت اوسنی فرم او اړوند جدولونه چې 11 پاڼې کېدل له دې پروسې څخه لرې شوي او پر ځای یې سیستمي فرم جوړ شوی. همداشان به اړوند ادارې او بنسټونه له دې وروسته ټول اړین سندونه په برېښنایي ډول په سیستم کې اپلوډوي او فزیکي راتګ ته اړتیا نه لیدل کیږي. ادارې او بنسټونه کولی شي د دې سیستم له لارې د خپلو سندونو پړاوونه هم وڅاري. ګام په ګام د برېښنایي ګمرکونو په لور.